چین د ګول یا دوشنبې په ورځ د پاکستان 2 سیارې خلا ته ولېږلې. د یوې سیارې نوم PRSS-1 او د بلې سیارې نوم PAK-1A دی. PRSS-1 پاکستان د چین ناغستې ده او د چین د خلایي تحقیق ادارې چاینا اکیډمي اف سپیس ټیکنالوژي یا کیسټ تیار کړې ده. PAK-1A د ساينس د تجربې سیاره ده چې پاکستان خپل تیار کړې ده. خلا ته د رسیدو وروسته PRSS-1 د معمول سره سم کار شروع کو او د شمسي توانایي تختې پرانیستلې. دغه سیاره د 9 کلونو پورې په خلا کې پاتې کېدای شي. پکې 2 کیمرې لګېدلې دي چې د 80 کیلومتره لري فاصلې نه د 1 میټر لوی سیز تصویر اخیستلی شي. دغه کیمرې په بوټو کې د ناروغو او په بوټو د حمله کوونکو چینجو څارنه کولی شي او د چین تر ټولو بهترینې کیمرې دي. د دې ترڅنګ دغه کیمرې په ځمکه د وسایلو د جاج اخیستلو، د قدرتي آفتونو په زراعت کې د تحقیق، د شهري علاقو په پرمختګ او د سی پیک په اړه معلوماتو کې استعمالیدای شي.